د هر انسان سره دوې ملایکې وي چې یوه یې په چپه خوا یعنې په چپ ولي او دوهمه یې په ښي ولي ناستې وي د چپ ولي وظیفه دا ده چې د انسان بدۍ ولیکي او د ښي لاس د ملایکې وظیفه دا ده چې د انسان نیکۍ ولیکي جالبه خو دا ده چې د ښي مټ ملایکه چې کومه ده د په چپ لاس باندې امره ده یعنې مشره ده رئیسه ده کله چې یو انسان ګناه کړي د چپ لاس ملایکه وایي د شخص ګناه وکړه زه به یې ګناه ولیکم اوس خو امره ده امره ورته وایي چې نه ته یې ودقه صبر وکړه که د بنده توبه وباسي شپه شي ملایکه ورته وایي چې د چپ لاس چې بدۍ لیکي چې د پلان شخص خو توبه ونه یاسته وبې لیکم دا ورته وایي چې ته صبر وکړه مخکې د دې نه چې ویده شي که د توبه وباسي سړی ویده شي خو توبه ونه باسي په دې وخت کې الله جل جلاله خپله فرمایي زما بنده څومره بې حیا انسان دی والله که امید پرې لاړ شي چې ګناه درنه کېدله توبه وباسئ الله جل جلاله ته رجوع وکړئ تر څو الله جل جلاله معاف کړي